قدر من محترم ستر علمي او روحاني شخصية شيخ الحديث والقرآن جناب خليفة سيد محب الله ترابي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين حفظوا عز الإسلام ومجده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. طول شوق سره دود شریف وای ډیر لوی اجتماع دا د دفاع ډیر اصل طول شوق سره دود شریف وای. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. زمان قابل قدر عزتمند مسلمانان ورون علماء کرام مشایخ اعظام تاسو خدمت کی ما دا قرآن پاک یو آیات مبارک تلاوت کی. دی آیات مبارک کی اللہ جل جلالہ دا مومنان تعریف کی. مومن چاہتا ہوئی او د ایمان او د قوی ایمان نشانی و علامه سره. الله جل جلاله فرمای والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی اشد حبا لله. د مؤمن تعریف دا ده چې د ده په محبت کې الله جل جلاله سره او دا محبت به هم ډیر زیات دی الله جل جلاله. الله جل جلاله په دې آیات کې نور محبتونو ته هم گنجائش ورکړ. د خپل پلار سره مور سره اولاد سره د باقی د دنیا شیانو سره محبت دا هم جائز ده اگر که آغا شدید وی ولیکن د الله تعالی محبت با اشد وی. باقی محبتون با مغلوب وی او د الله تعالی محبت با غالب وی. او دا فطری خبره ده او طبیعی خبره ده چې مغلوب سیز دا همیشه د غالب سیز تابع. نو د پلار سره محبت چې دا مغلوب شو، د مور سره محبت چې دا مغلوب شو، د اولاد سره د مال سره د پیسو سره محبت دا مغلوب شو، غالب سره د الله جل جلاله محبت. نو د ایمان اول شی محبت پی الله جل جلاله. لیکن دی الله جل جلاله د محبت سره یو بل لازم محبت تا چغه محبت رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. نو دی الله تعالی محبت به هم اشد وی ډیر زیات وي
او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره محبت هم ډیر زیات وي. د صحابه محبت هم اشد په دوه مرتبو سره، هم طبيعي محبت رسول الله مبارک سره، هم عقلي محبت رسول الله مبارک سره. او زمون دا محبت الله مرحمت او مهرباني وکړه چې عقلي محبت باید اشد وي، اگر که طبيعي محبت د نورو سيزونو سره وي هم خیال ده، ځکه انسان په خپل طبيعت باندې مکلف خدای پاک نه راګرځولې، ځکه طبيعت انسان د انسان اختیار کې نه ده. د مسلمان او د مؤمن تعریف دار چې د محبت دی الله جل جلاله سره اشد وي، او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره به محبت اشد وي. دا یو حصہ ده محبت، یو حصہ ده ایمان، بل حصہ ده ایمان هغه عظمت دی الله جل جلاله، دی الله جل جلاله لوی عظمت، الله عظیم شان ذات تا الہ دا معبود دا، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم عظیم شان ذات تا. کله هم چې دا دوا محبت او دوا عظمت راغله په دې وخت کې د ایمان هغه جوش او محبت مقام د اشدیت ته رسیدل، بیا د هر مخالف مقابله الله اکبر په ډېر عجیب انداز باندې کوي. بیا زبه هم د تقوا مظهر وي، سترګې هم د تقوا مظهر وي، ټول بدن یې تقوا مظهر وي، چې څوک یې ګوري الله وريادېږي. اذا رؤوا ذکر الله، ځکه د الله تعالی محبت اشد ده، د الله تعالی عظمت اشد ده، فلهذا په انسانانو کې د انسان اوزلیږي. دې وخت کې دا مدارس چې جوړیږي د دې څه مقصد ده، څه غرض ده؟ دا ولې مقصد د مدارس دی الله جل جلاله محبت حاصلول، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم محبت حاصلول. تاسو خدمت کې معرض چې په ایمان کې دوه شی دي، یو محبت دی الله جل جلاله او بل عظمت دی الله جل جلاله. ولیکن د الله تعالی د محبت یو حق ته په خارج کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د محبت حق ته په خارج کې موږ ته څه پته لګېږي چې زما په دې زړه کې د الله تعالی محبت زیات او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم محبت زیات. د دې څه یو ګواښ امریکای والو، لندن والو، فرانس والو چیرته هم داسې یو ماشین نه ده راویستلی چې په هغې کې د اشد محبت دی الله جل جلاله او د اشد محبت ته رسول الله مبارک او د عظمت ته رسول الله مبارک گواوی فیصدی معلومه سي. په خارج کې د الله تعالی محبت حق ده، عبادات کول د الله تعالی د محبت حق، ټول عبادات ټول بندگی دی الله جل جلاله او دی الله جل جلاله د عظمت حق دادا چې د ګناه نه بزان ساتي. بعضی خلق عبادات کوي، ذکر او اذکار کوي، ولیکن د ګناهونو نه ځان نه ساتي، چیرته هم د الله ته نه رسیږي. علامہ ابن رجب حنبلی رحمه الله په خپل کتاب کې غالبا دا روایت هم موجود ده، هغه د ګناه یو تعبیر کوي. بعضې خلک ځان ته یو ګنجایش ورکوي چې دا وړوکې ګناه ده او لویه ګناه ده. ګناه په حیثیت د ګناه باندې ټوله لویه ده. ګناه څه ته وایي؟ د الله تعالی مخالفت. ګناه څه ته وایي؟ د الله تعالی نه عصیان. ګناه څه ته وایي؟ د الله تعالی مخالفت ته راوتل.
ځکه د یو ګناه نه خدای پاک تعبیر په دې باندې کی د سود نه تعبیر الله جل په دې باندې کی فاذنوا بحرب من الله فاذنوا بحرب من الله الله تعالی ما اعلان ده هغه څوک چې سود کوي د سود په ګناه باندې مبتلا وي د ما سره جنګ یو بل ګناه په متعلق باندې هم رسول الله مبارک فرمایي من اذى لي وليا فقد اذنته بالحرب من اذى لي وليا دلته د علی مقدم کو من اذى لي وليا اگر که لی خروج په کار ده ولیکن رامخ کی کو محدثین وی وجه داله اهل الله ته الله وال خلق ته ضرر رسول دا د خدای پاک سره د جنگ اعلان د اعلان او الله ورته امام تعالی پر جنگ اعلان ده نو ګناه څه ته وایي ګناه د الله تعالی نافرمانی ګناه څه ته وایي د الله تعالی نه عصیان او سخت نه سخت په انداز د وعید کې د الله سره جنگ او څوک چې د الله سره جنگ کوي الله په مقابل کې تور راخلی د اهل الله په مقابل کې تور راخلی نو الله جل جلاله اغه طرف ته عذاب متوجي وي الله وی جل جلاله ان بطش ربك لشديد پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته وی ان بطش ربك بشک دانیول استاد رب عجیب نکته ده دلته رب وی هر مخالف د اسلام او د دین چې الله معذب کوي د هغه مثبت طرف داره چې تربیه د مسلمانانو کوي پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تعالی جل فرمایي ان بطش ربک لشدید بشک نیول د رب ستا دشمن نیول ستا دشمن مغلوب کول دا په حقیقت کې ستا تربیت ده ولې ځکه تا ته دا معلوم شي چې زه الله والا یم زما ایمان هم الله څنګه مقبول ده زما محبت هم الله څنګه مقبول ده او ما په دې زړه کې چې کوم عظمت دی الله او عظمت رسول الله مبارک ده دا هم دی الله څنګه مقبول ده ولې الله ما دشمن ماله واخیست زما مقابل کې هغه مغلوب کړ الله اکبر لا اله الا الله نو دی الله جل جلاله د عظمت حق د ګناه نه ځان ساتل د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د محبت حق اتباع سنت د سنت اتباع او ترک سنت داغه نه بازار بس خبره مختصره کوم اوس تاسو د مولوی صاحبان خو نه وایم د عام خلک وایي چې ملا صاحب د خدای پاک د محبت لپاره هم څه په دنیا کې اسباب ته د تقریر لګرالن ما نه خبره اوږده نیسي ته نه ده مولوي پر منبر باندې مسرت کېدل دا ټیک خبره نه درود شریف وای ټول درود شریف وای اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه د الله تعالی د محبت لپاره د رسول الله مبارک د محبت لپاره څلور اسباب دي څو اسباب دي جواب راکوي څلور اسباب دي دا څلور اسباب چې ان شاء الله راسي د الله تعالی محبت به مضبوط شي طاقتور بشي او د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم محبت به مضبوط او طاقتور شي الله اکبر اول دی الله جل جلاله د ټول نعمتونو یاد څومره نعمتونه چې الله جل جلاله دي اب ټول یاد یې عقیدتن بیادې چې خدای پاک را کړی دي عقیدتن بیادې چې الله جل جلاله را کړی زما د عقل او زما د تدبیر تاثیر پکې مؤثر نه ده چا را کړی الله را کړی دي دا عقیدتن د نعمت یاد او شکر دی دوهم د نعمت یاد هغه چې ستا ژوند او زندگی خصوصا هغه نعمت چې خدای پاک تا ته درکړی ده هغه د قرآن پاک او د سنتو او د شریعت برابر استعمال کړي
او په ګناه کې استعمال نشي. او دریم د نعمت یاد دادا چې نور خلق ته بیادې نور خلق ته بیادې و اما بنعمت ربک فحدث کغه علمیه هغه نعمت وي او کاملی نعمت وي کمالی نعمت وي لیکن خبره خطرناک ده بطور تحدیث بیاته بطور تکبر درنه یاد نشي. دا نقطه لږ ډیره باریکه ده هر چاله دې پته نه لګېږي چې دا تحدیث من نعمت ده او که تعالی ده. دا چې د اهل الله سره پاتې شي بزرګانو سره بیا دا د دې الټراساوند هغه کوي یو شی د الله تعالی د محبتونو یاد. زموږ الشیخ ساوس فرمایل اسلامی امارت یو نعمت ده. افغانستان کې اسلامی نظام یو نعمت ده. زموږ مسلمانانو باندې دې نعمت درې حق دي. علماء د سلطنت او د حکومت دا خبره لیکلې ټول مسلمانانو واوري. څو حق دي؟ جواب راکوي جواب راکوي کنه سبق هم یاد کو کنه. څو حق دي؟ درې. د یو اسلامي حکیم د اسلامي نظام په عامو مسلمانانو باندې درې حق دي او دا حقوق واجبه دي. واجب حق ده په ترک باندې ګناهګاري. اول حق اطاعت په مشروع کې کوي پر روا کار کې به اطاعت کوي مخالفت باندې کوي. دوهم هر قسم نصرت او قومت مدد به کوي کاغه په قول باندې که په مال باندې وي. زما بیل راغلی نو بچی ته مې ویل مل زر بیل داخل کړه دونه بیل نو 300 روپیو ما ته ویل لالا ولې د سلیوار کې زر داخل کما ورته زویا نور موږ 100 روپۍ نه سره 300 روپۍ کوم خو د امارت سره وکړو یو میاز د بیل تاخیرونه کی. دوم حق د اسلامي امارت او د نعمت اغداله چې نصرت به کو قول باندې فعل باندې مال باندې. او دریم حق واجب ده چې ولا دعا وکړي دعا به حکیمانو ته کوي. مختصر دوم د الله تعالی د محبت د حصول لپاره د تقویت لپاره علماء تصوف فرمایي د الله جل جلاله یاد ذکر چې دا موږ تاسو ورته ذکر او الله به یادې د الله ذکر وکړي هم اوقات کې. او دریم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع او متابعت او پیروي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د سنت اتباع او پیروي وکړي. د پیغمبر مبارک په سنتو کې الله جل جلاله بلا کمالات اچولې دي. لوی نه لوی کمال لوی نه لوی عظمت د سنتو لوی نه لوی تقدس د سنتو هغه دا څوک چې په سنتو باندې عمل کوي دا د الله محبوب وګرځي. الله تعالی محبوب وګرځي. الله اکبر. والقینا علیک محبتا منی د پیغمبر مبارک د سنتو په اتباع کې الله جل جلاله کمالات د نبوت اچولې دي. دا جمله دا آیات مبارک الله جل جلاله موسی علیہ السلام ته استعمالوي. والقینا علیک محبتا منی په خصوصي نعمتونو کې یو نعمت دا یادوي وایي مونږ په تا باندې غرسولې ده پدراچولی یم ده لکه ګلان چې داسې کې اورچې په چا باندې پدراچولی یم ده محبتا مني محبتا مني ای محبوبیتا مني د پیغمبر مبارک په سنتو کې چې څوک هم پیرو کې الله جل جلاله کمالات د انبیاء ورکوي او محبوبیت یو کمال نه کمال منصوصي طور سره هغه د حضرت سیدنا موسی علیه السلام. الله اکبر. خبره مختصره کوم او سلام چې د الله تعالی محبت حاصلېږي د صلحاء او د نیکانو صحبت دا هو هم نشینی هم جلساء لا یشقى جلیسهم. د صلحاء او د نیکانو د صحبت اثر دا ده چې څوک هم د نیکانو سره کینی د صلحاء سره کینی نو هغه اخیره خاتمه خدای پاک په ایمان ګرځي. صحبت با اولیاء بہتر اصد سال عبادت بیریا لوی نہ لوی اثر دار پیغمبر مبارک فرمائی ہم جو لسا لا اشتا جلیسو داغی ہم نشین بدبخت کی گئے چا خیر خاتمہ پا ایمان نشا خیر خاتمہ بے پا ایمان وی او دا چی دا ایمان زیرے پا دنیا ورکی او دا دا صحابہ و لوی شانو اللہ دا عمل کل توفیق را کی سمو اویل او سمو واؤن دا خدای دا عمل کل توفیق را کی یا ظل طول شوق سر درودی شریف
شریف وای طول به وای یو څو کم پاتې نشي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه يوصل بيعوان اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه دا حدیث پرانا کے ستاسو طول جلسے شرکاو چاچا ہم درودی پاک پر رسول اللہ مبارک بانی واسطاو مدینہ منورہ کے رسول اللہ مبارک پر روزہ متحرہ کے جماعت تا پرشتو چا سیاحون ورطوائی ستاسو نمونا ستاسو دا پلاران نمونا دا حبیب مبارک قبر اور روزہ متحرہ کے واخستل چی پلانی بھی پلان پتا باندے دودی شریف علیہ السلام جزاک اللہ دیر قدرمن محترم استاد العلماء شیخ الحدیث جناب خلیفہ صاحب دی عالمانه ویناونه